سلام ستړي مشئ د ژوند میډیا درنو لیدونکو وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه څو لنډو مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان کې 2 طالب قومندانان وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې د دغه پیښې په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دغه قومندانان په سیمه کې د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. یا د دې وی چې دغه سی پیښې په پاکستان کې اوس وخت کې بیخي زیاته شوې دي. او په بل تازه خبر کې به واورئ چې طالبانو د شیرخان بندر د دروازې تړل کېدل تایید کړل. طالبانو حکومت تایید کړ چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې او چاته د تېرېدو اجازه نه ورکوي. ذبیح الله مجاهد په تازه رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي دي چې موږ بار له تاجکستان څخه غوښتنه وکړه ترڅو موږ چې څه ډول تعامل ورسره کوو هغوی هم داسې تعامل وکړي، خو هغوی بار ځواب منفي و او موږ هم مجبور شو چې ورته اقدام ترسره کړو. او بل تازه خبر کې به واورئ طالبانو د اساسي پناه اخیستونکي ایراني وګړي نامعلوم لوري ته وړي دي. د همایون زرعان په نوم د ایراني هنرمند چې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې نږدې دوستان ادعا کوي چې طالبانو حکومت زرعان او د بل ملګری کمال خاکي نامعلوم لوري ته وړي دي. او دیبورا لایز وایي له امیر خان متقي سره د ښځو پر حقونو خبرې کړي دي. یونما په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دیبورا لایز په دې کتنه کې دغه راز له پنجشیر څخه د ورکړل شویو راپورونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. تر بیا ښې چارې او ښه وختونه.